السلام علیکم ګرانو دوستانو ملګرو مینوالو. دا د یو ځل بیا حاضر شوم د نوي درس سره ترڅو موږ او تاسې وکولی شو په انګلیسي کې ورځنۍ خبرې اترې زده کړو. که تاسې غواړئ چې انګلیسي په ډېر اسانۍ سره زده کړئ او تاسې وکولی شئ چې په انګلیسي روانې خبرې شروع کړئ، نو تاسې تاسو څخه موږ یو ریکویسټ کوو چې تاسې زما په چینل کې ګډون وکړئ. زما چینل تر اوسه نوی دی. که چیرې تاسې ما سره همکاري وکړئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ، زه به هم انشاءالله تاسې لپاره ډېر مؤثر او ګټور شیان ستاسې لپاره تاسو په خدمت کې وړاندې کړم. نو راځو درس پیل کوو. نو کنورسیشن ته راځو. لیسن اینډ پریکټس وایي تاسې غوږ شئ او تمرین وکړئ. لیسن ټو یور ټیچر وایي تاسې خپل استاد ته غوږ شئ وایل ریډینګ د کنورسیشن کله چې دغه محاوره لولي. اینډ دین پریکټس ایټ وذ یور پارټنر بیا یې د خپل ملګري سره تمرین کوئ. یو اجمل دی او بل سټوډنټ دی. اجمل ورته وایي ایکسکیوز می، بخښنه غواړم یا وبخښه. could you help me، آیا ما سره مرسته کولی شي to find a few places چې یو څو ځایونه پیدا کړم in the school په دغه مکتب کې. سټوډنټ ورته وایي sure، مطمئن اوسه. I will try to، زه به هڅه وکړم. اجمل بیا ورته وایي where is the principal's office، د پرنسپل دفتر یا د مدیر دفتر چیرته دی؟ سټوډنټ ورته وایي it is over there straight ahead، هغه هلته دی مخامخ. اجمل بیا ورته وایي and where is the library، او کتابخانه چیرته ده؟ where is the library، کتابخانه چیرته ده؟ سټوډنټ ورته وایي it is near the school building، یعنی کتابخانه د مکتب ودانۍ ته نږدې ده. چې ته دومره اجمل ورته وایي چې دومره پوښتنې کوې are you a new student، آیا ته یو نوی زده کوونکی چې دومره پوښتنې کوې؟ اجمل ورته وایي yes I am، خو زه نوی زده کوونکی. my name is اجمل، زما نوم اجمل دی. سټوډنټ بیا ورته وایي nice to meet you اجمل، په لیدو مې خوشحاله شوم اجمله، په ملاقات مې خوشحاله شوم اجمله. my name is غلام رسول، زما نوم غلام رسول دی. اجمل ورته وایي nice to meet you too، ستاسو په لیدو خو خوشحاله شوم. غلام رسول ورته وایي غلام رسوله and thank you for your help، که چیرې تاسو سره څوک مرسته وکړي تاسې کولی شئ چې د دوی مرستې څخه مننه وکړئ او دا ډول په انګلیسي کې ورته ووایئ and thank you for your help، ستاسې له کومک څخه مننه یا ستاسې څخه ډېره مننه چې زما سره مې مرسته وکړه. سټوډنټ ورته وایي you are welcome، you are welcome څه معنا؟ په دې معنا چې د خبره د منلو یا د مننې وړ نه ده، یعنې مشکل نشته، کومه خبره نشته. نو دا وه زموږ او تاسې د نن ورځ انګلیسي کنورسیشن خبرې اترې. تاسې هڅه وکړئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ ترڅو تاسې وکولی شئ په اسانۍ سره انګلیسي زما په چینل کې زده کړئ. لیسن یو ځل بیا غوږ شئ چې تکرار کړو. لیسن اینډ پریکټس، غوږ شئ او تمرین یې کوئ. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your own partner. Ajmal, excuse me, could you help me to find a few places in the school? Student ورته وایي sure I will try to. اجمل ورته وایي where is the principal's office؟ student ورته وایي it's over there straight ahead. دا ډول تاسې هم تمرین